که په مینه کې پدار هم شم پروا مې نشته، که په مینه کې پدار هم شم پروا مې نشته، په پښتون کام دومره مین یم چې حد نه لري، په پښتون کام دومره مین یم چې حد نه لري. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ټولو لر او بر پښتنو افغانانو ته. خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوندور د صحت او د عزت په جامو کې پټ وای. ډېر موده پس راغلم، هلته خو وزیرستان ته تللی یم. وزیرستان کې خو تاسو ته پته ده چې موږ خو په داسې وطن کې داسې ځای کې ژوند تېروو چې هلته د نیټ نه او د نیټورک نه لرې وو. دا اوس بازار ته راغلو، نو اول ما غوښتل چې د خپلو ملګرو سره، د خپلو پښتنو سره حال احوال ونیسو، ځکه په منځ کې ډېرې ستونزې، ډېر مشکلاتونه، ډېر تکلیفونه تیر شول، خو دا به تیروو، نور به هم تیروو په ځان باندې انشاءالله. نو ما غوښتل چې د خپلو ملګرو سره لایف راشم چې دوی ته دومره معلومات ورکړم، ځکه د ټولو ملګرو په زړه کې دا دغه وي چې یاره ګیلمن لاړو د بحرین نه، څنګه حساب کتاب و، څنګه خبره وه. نو ما ملګرو ته دغه سره ورکړم. دلته خو نیټ هم داسې دی چې باور مې نه پې کېږي چې لایف ویډیو به څنګه وي، څنګه به لایف ویډیو تاسو ته راځي. خو لږ سره بیمارجن غوندې یو، خولې شونډې مو ټولې سره ډاډې دي. نو خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوندور وای. زه ملګرو ما خو د نیټ نه لرې پاتې شوی یم، زه هېڅ خبر نه یم چې څنګه خبره ده، څنګه حساب دی، ملګري به څنګه وي، د چا به څه فکر وي، د چا به څه نظر وي. هغه به ټولې خبرې انشاءالله شاته سره صفا کوو، سپینوو. د کومو ملګرو داسې دغه وي په ذهن کې داسې سوالونه راګرځي، ځکه موږ او تاسې به د یو بل نه سوالونه هم کوو، د یو بل نه به پوښتنې کوو، په یو بل به نیوکې کوو، په یو بل به تنقید هم کوو. دا د یو بل ملګري حق جوړېږي په یو بل باندې چې په یو بل تنقید وکړي. نو خالي د یوه خبره چې زه تاسو ته وکړم، زه د بحرین نه څنګه راغلم، څنګه دلته راورسېدم، څنګه حساب کتاب و. د ټولو ملګرو کمنټونو ته بیا جواب درته پرېږدم. سلامونو ته مو په پنډو وعلیکم السلام، خدای مو ښاد او آباد لره. دا ملګرو داسې خبره وه چې څنګه زمونږ ستر سالار منظور جان ونیول شو. بیا په بحرین کې خو ما خو هر وخت د هر ملګري دپاره لایف ویډیو کولې. زه په بحرین کې چې څومره ژوند ما تیر کړ، ما په دې دغه تېراوه چې ما اوس به زه د بحرین نه ځم، او سبا به مې نیسي، نن به مې نیسي. بحرین کې داسې اسانه نه وه، دا هر شی ما په سترګو لیدل، څه داسې نه ده چې په ما ناڅاپه راغلی دي. نو خبره داسې وه چې ما هغه ویډیو جوړه کړه، ما د منظور هغه تصویر داسې نیولی و په هغه بحرین کې چې کوم هغه معروف ځای و، کله شیخ سلطان ورته وایي، د هغې سره ما د منظور پکچر نیولی و، تصویر لاندې ټوله منطقه پکې راغلی وه. بیا ما شعر ویلی و چې د مرګ او د زندان د سختو شپو ملګرو پاڅې نه. نو په هغه باندې هغه حکومت ته اعتراضات و. خو زه د بحرین د حکومت په محکمه کې، په عدالت کې بالکل صفا وم. ما د بحرین د حکومت سره هیڅ مشکل نه درلود، نه د بحرین د حکومت نه کوم ډاټ کوم مشکلات وو. زما د ویډیو د هیڅ شي نه تاسې ټولو ته پته ده چې زه څنګه ونیولم، چا ونیولم، د چا په خوله دلته راوړل شوم، د چا په خوله بندي شوم، د چا په خوله مې د بحرین ټول هر شی خراب تراب شول. دا ما هر شی اول په سر تاسو ته ویلي و چې کوئ په مینه کې پدار هم شم پروا مې نشته، په پښتون کام دومره مین یم چې حد نه لري. نو سر او مال هر شی مې د خپل کام، د خپل ژوند، د خپل حقوق دپاره اول هم زار کړي وي، اوس مې هم زار کړي دي. انشاءالله ورحمان زه روان یو، نه ستومن نه خپېمانېږو. انشاءالله چې تر منزله به راسېږو. په قرآن مو د خپل کام سره واده ده، نه ډارېږو، نه خرڅېږو، نه ټیټېږو. موږ د عدم تشدد له سپینې لارې د دنیا د هر جابر سره جنګېږو. ګیلمنه که مو سر له تنه لویږي، انشاءالله چې بیا به وړاندې کېږو. نو ما چې اول په دغه لار قدم ایښی دی، دا ما په ځان تسلیم کړي وو چې زه به زندان ته هم ځم، زه به کیدای شي ووژل شم، په ما به ډېرې ستونزې تکلیفونه راځي. دا مونږ هر شی د خپل حقوق دپاره، د خپل ژوند غوښتنې دپاره، د خپل کام د پرمختګ دپاره نن یې منم، په ځان سبا یې منم، بله ورځ یې منم. انشاءالله ورحمن هیڅ کله به نه په شا کېږو. ملګري د خپلې حوصلې لوړې لري، ملګري د هیڅ کله حوصلې نه بایلي. نو ما صرف دا غوښتل چې زه ملګرو ته دا معلومات ورکړم چې الحمدلله زه بالکل جګ جوړ یم، روغ رمټ یم. زه چې په بحرین کې په زندان کې ونیولم، اول یې یوړم چې کله هلته د دغه وطن د سی آر ډي دفتر و، زما لاسونو ته چې کله هتکړې لګولې وې، اول خو هغه ما په د نظم په سر کې دا ویلي و چې څو ځله مې ښکل کړې هتکړې راته حیرانې شوې، بیا نو سمدستي زما سره ګویانې شوې. ویل یې دا څه چل دی، دا خو مونږ په اول ځل وینو، مونږ ښکلوي
نو دا مونږ څنګه په ګل وینو. ما ویل ما ته شعر د ملنګ جان بابا را یاد دی چې راوړی زولنې چې اول خپل بیا یې په خپو کړم د مینې کار کې ما لره زندان ما یادوه. نو الله ګواه دی چې هر چیرته یې ما ته هتکړې لګولې دي، ما څو ځله خپل کړي دي د خپل کام په مینه، د خپل ژوند، د خپل حقوق، د خپلو ترسرو کونډو رنډو د عزت په خاطر، د خپل وطن د ګټې د پرمختګ په خاطر. نو هلته چې کله د سیاډې په داسې وړه کوټه وه په هغه کې یې بند کړم، نو زما خو نور لاسونه بند وو، خو داسې هغه د هتکړې هغه تیره شیان داسې وتلي وو. نو داسې دیوال مخامخ ورته دستي مې هغه دیوال ته سم مې کړی، هغه هتکړې پی مې ولیکل، ټي مې ولیکل، ایم مې ولیکل. د بحرین د سیاډې د بحرین په هر زندان کې ما په دیوال د هتکړو په هغه خشر کې باندې د پی ټی ایم نوم ورته لیکلی دی. ان شاء الله د بحرین په عربیانو مې هم پی ټی ایم پیژندلی دی، خو هلته د بحرین عربو ته هم دا پته ولګېده چې دا خلک چې هر څه کوي سر و مال له هر شي نه ورته تیر دي، د خپل حق د خپل ژوند غوښتنې دپاره واقعي په سچه میدان ته راوتلي دي. هغه د بحرین د سیاډې والا به ویل وایي دا لیکل چا وکړل، زما خو سترګې بندې وې تړلې وې، خو صرف مې دومره لیدل چې دیوال دی پی ټی ایم مې ورته لیکل. وایي دا چا ولیکل؟ مال کېدای شي د خدای د طرفه داسې مونږ ته ډاډ راځي په دې دیوال باندې به یې پی ټی ایم لیکلي وي، لکه ورته منل به مې نه، نور خو دوی پوهېدل چې ما لیکلي دي. نو د بحرین په عصري زندان کې هم ما ورته پی ټی ایم لیکلي دي په ټولو کوټو کې، او په جو زندان کې مې هم ورته پی ټی ایم لیکلي دي. د دوی د سیاډې د تحقیقات په عدلیه دفتر کې مې هم ورته پی ټی ایم لیکلي دي. ان شاء الله ورحمن په دې زړه په سینه به هم پی ټی ایم دغسې لیکل شوي ساتو. ان شاء الله ورحمن هیڅ کله به خپلې حوصلې نه بایلو. ملګري دې ډاډه اوسي، هر کله ملګرو چې زندان ته ځئ د مومندو د هغې خورکۍ بیان در یادوئ چې وایي چې د یوسف علیه السلام غم دی د خپل خاوند په لیدو پسې مې سترګې ړندېږي، 7 کاله کېږي چې خپل خاوند مې نه دی لیدلی. د سوات د هغو ماشومانو فریادونه در یادوئ چې د خپلو ورکو ورونو د خپلو پلارونو عکسونه یې په سینو پورې نیولي وي او ژاړي. د بنو په جلسه کې د هغه وزیرستاني ماشومې دغه در یادوي، خبرې در یادوي. نو تاسې به خود به تاسې مجبورېږئ د خپلې هتکړې به ښکلوئ، ستاسې حوصلې به د غر غوندې مضبوطې وي. دا ځکه سم در کوم چې ما په ژوند کې دومره خوشحالي نه ده لیدلې، کومه خوشحالي کوم د فخر د افتخار ژوند چې ما په زندان کې تېر کړی دی، دومره خوندور ژوند ما هیڅ کله نه دی لیدلی بیا په مخ د مځکې لکه هغه خوند چې و. ځکه چې په زندان کې د چا نه پوښتنه کي څوک به په څه کیس راغلی وي، څوک په څه کیس راغلی وي، څوک په څه، یعنې داسې کیسونه یې کړي وي چې په هغه باندې سړی خبره هم نشي کولی. خو چې خپل ځان ته سړی فکر وکړي، ځکه په خپل زړه خو هر سړی ګواه دی چې الحمدلله زه خو د خپل کام د حق غوښتنې دپاره، د خپل کام د پرمختګ دپاره، خپل کام ته د امن د راوړو په خاطر زندان ته راغلی یم. نو په هغه وخت کې مجبور شي سړی خپلې هتکړې ښکل کړي چې الحمدلله خدایه چې زه دې کار ته په داسې وخت کې ایستلی یم چې زه د خپل کام خدمت په صفا نیت په صفا زړه کوم. نو خدای مو تل ښاد او آباد لره. انشاءالله د خپله مبارزه به دغسې پر مخ بیایو. هر بار په هر شعر کې ما درته ویلي چې په قرآن مو د خپل کام سره وعده ده، نه ډارېږو نه خرڅېږو نه ټیټېږو. هلته خو بحرین و، په بحرین کې خو یا هم دا مبارزه ګرنه، اوس خو دلته خپله پښتونخوا د خپل وطن دی، دلته خو به اوس عملي مبارزه کوو. انشاءالله ورحمن هیڅ کله به په شا نه ځو. څو فیصده مې چې هلته مبارزه کړې ده انشاءالله دلته به په هغه نه هم تیزوي، په هر سنګر، په هر ډګر، په هر میدان به د خپل کام سره ولاړ ووایي په ژوند هم د خپل کام یم هم به مرم د کام سره، په ژوند هم د خپل کام یم هم به مرم د کام سره، تر هر مورچل او هر ډګر به ځم د کام سره. په دار او په زندان خو مې ولاکه څوک تیر تم کړي، په دار او په زندان خو مې ولاکه څوک تیر تم کړي، بیخي بې اندازې مینه لرم د کام سره. نو هیڅ کله به ملګرو د خپل کام د حق غوښتنې نه په شا کېږو. یو وارې راوتلی یو دغه میدان ته انشاءالله ورحمن دغه خپل حق غوښتنه د خپل کام د پرمختګ خبره به په هر ډګر په هر میدان کوو. خدای مو تل ښاد او آباد لره. نور مو وخت نه نیسم. د هر ملګري، د هر د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري، د هر پښتون که زموږ سره په نظریه برابر دی، که زموږ سره په نظریه کې متفق نه دی، د هر ملګري سوال ته جواب، د هر ملګري نیوکې ته احترام، د هر ملګري تنقید ته ځواب، دا په ما حق دی، په ما فرض دی. انشاءالله ورحمن دا به خامخا ورکوو. د یو بل ملګري تنقید، د یو بل ملګري خبرې ته به غوږ سره نیسو. نور دې ملګري حوصلې نه بایلي، ملګري دې حوصلې لوړې ساتي. انشاءالله موږ به خپل حق د خپل کام د حق غوښتنې خبره په هر ځای په هر ډګر کوو. نو نور مو وخت نه نیسم. په لوی بخونکي مهربان خدای مو سپارمه. هر چیرته چې وایي خپل پښتون کام، خپل ولس په دعاګانو کې سره زموږ یاد ساتئ. وایي که د وطن په ننګ شهید شوې، که د وطن په ننګ شهید شوې،
په تار د زلفو به کفن درته ګنډمه خال به د یار د وینو کېږدم خال به د یار له وینو کېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب و شرموینه په تا مې بیا خولګۍ قسم شه په تا مې بیا خولګۍ قسم شه په وطن ننګ و تا په کور کول خوبونه په وطن ننګ و تا په کور کول خوبونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.